رسول سر بس آیت کرسی بس رکوعش خلاصی نه آیت کرسی و در ختم نه نه تلک رسول نه شروع کیږي آیت کرسی خلاصیږي بیا دوه آیتونه نور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه آیت نمبر 252 اغه سره بیا دا متعلق دی تلک آیات الله دغه آیاتونه د الله دی نتلوها ولمونږ د علیکا تا بالحق په حق وانک لمن المرسلین او یقینا ته البته د لېږلو شو پیغمبرانو څخه تلک الرسل دغه پیغمبران دغه ډله د پیغمبرانو فضلنا بعضهم فضیلت ورکړو مونږه بعضې د دوی له په بعضو باندې یعنی په یو بل باندې دې ته وایي جزوي فضیلت د یو پیغمبر یو فضیلت دی د بل پیغمبر بل فضیلت خو دا فضیلت باعث د منقصد د بل نه دی یعنی د یو فضیلت دا نه فایده کوي چې بلکې څه نقصان دی دیو جن پیغمبر علیه السلام فرمایل چې لا تفضلوني علی یونس ابن متی زما فضیلت موایې په یونس ابن متی علیه السلام باندې یعنی داسې فضیلت چې هغې سره یونس علیه السلام ډیګریډ شي منهم من کلم الله بعضې د دوی نه هغه دی چې خبره کړې ده هغه سره الله تعالی موسی علیه السلام نو 2 وارې یا 3 وارې الله تعالی د پردې د شانه ورسره نیغ په نیغه خبره کړې ده ورفع بعضهم اپورته کړي دي الله تعالی بعضې د دوی درجات په اعتبار د درجو وآتینا ورکړو مونږه عیسی زوی د مریم ته البینات په سترګو راتلونکې معجزې بینات معنی په سترګو ښکاره کیدونکې معجزې یو دا چې د مور نه پیدا ړوند نو لاس به یې پراخ کړو نو هغه به جوړ شو د برس مریض هغه باندې به لاس راخ کړو نو هغه به ټیک شو د خټې نه مرغۍ به جوړه کړه پوکې به وو پکې هغه به والوته مړي ته ووې چې قم باذن الله خدای په حکم پاسه نو هغه پاسېده وعیدناه او تایید کړی مونږ د مضبوط کړی مونږ دی بروح القدس په هغه پاک روح باندې جبریل باندې ولو شاء الله کچره غوښته وي الله تعالی مقتتل الذین اختلاف بنو کړی خلکو من بعدهم چې پس د دوی نه که الله نه غوښتی چې د خلکو د اختلاف راشي نو بیا به هېچا اختلاف نه کو خو الله دنیا پیدا کړې دې دپاره ده د هر انسان عقل مختلف دی اپروچ مختلف دی پویه مختلف ده او ترجیحات مختلف دي لہذا اختلاف لازمی دی او کچره غوښتلی وی الله تعالی نو اختلاف بنو کړی هغه کسانو من بعدهم چې پس د دوی من بعد ما جاءتهم البینات پس دا چې راغې دوی ته البینات واضح احکام ولکن اختلفوا خو الله تعالی تکوینی طور معنا نظام د دنیا یې داسې جوړ کړی دی چې د خلکو به اختلاف وي یو بل سره ولكن اختلفوا لیکن دوی اختلاف کړو فمنهم من آمن بعضې د دوی نه هغه چې ایمان راوړی ومنهم من کفر بعضې د دوی نه هغه چې کافر شوي ولو شاء الله که چېرې غوښتلی وي الله تعالی چې اختلاف د نه د ایمان د کفر په اعتبارم مقتتلون دی با اختلاف نو کړي ولکن الله لیکن الله تعالی یفعلو کوي ما غکار یریدو چې دی اراده وکړي نو الله تعالی دا اراده کړې ده چې انسانان په دنیا کې د دوی به یو بل سره اختلاف فی سوره هود آیت نمبر 138 12 پارہ کې ده
ولو شاء ربک کچر غختلوی پروردگار ستا لجعل الناس نو گرزولیو بیو انسانان ټول امتا واحدا یو امت متفق په توحید باندې خدا سے اللہ نه دی غختی یو صلی تلس ولو شاء ربک کچر غختل پروردگار ستا لجعل الناس گرزولی بیو انسانان امتا واحدا یو امت ولا یزالون میں شبیدہ انسانان مختلفین اختلاف کا ان کی یو بل سرا یا اختلاف کا ان کی توحید سرا الا من رحم ربک مگر ناغسو چی رحم کرے دے غبان پروردگار ستان دب توحید سر اختلاف نہیں عقیدے سر بے اختلاف ولذالک خلقهم اردید پارا اللہ تعالی پیدا کری دوی یعنی اختلاف دا پارا زکا پا اختلاف کے امتحان دے نو دا امتحان دا پارا اللہ تعالی پیدا کری دی وتمت کلمت ربکا اکامل شوی دا فیصل دا پروردگار ستا سفیصلہ لأملأن جہنما چی یقینا ڈکون بز جہنم من الجنتی دا پیریانونا والناس دا انسانانو اجمعین دیرونا بلا دیر انسانان و پیریان اختلاف بکی توحید سرا نو دا اغی ٹکانا بکم زائیوی جہنم بئی نو واپس پل سبکتا نو اس پتاو لگی دا چی اختلاف یعنی تضادات یا وجود د ضدینو ٹو اپوزٹس دار دی دنیا ژوند دی ځکه ژوند پیدا کیږي هی د ټو اپوزٹ تصادف سره د ټو اپوزٹ تصادف سره دی ته وایي دنیا مجموعه الازداد دا کمبینیشن اف اپوزٹس یا ایها الذین آمنوا نو اوس دغه اختلاف چې وي نو په اختلاف کې کله یو بل باندې باټیکونه هم کوي یو بل با سره جنگ هم کوي د دې وجې اختلاف الله تعالی د اقتتال په لفظ باندې جوړ کړي چې اختلاف بلاقبت چرته ورسي جنگ ته ورسي اوس جنگ دا بغیر د پیسو نه کیږي نو ورپسې الله تعالی د انفاق ذکر کوي چی یا ایوها الذین آمنوا کسانو چی ایمان راوڑے انفقو خرچو کئی مما داغنا رزقناکم چی در کڑی دی ممتاز تا من قبل ان مخکر دین آیاتی یوم چراشی آغا ورز لا بیغن فی چنشتر حس لین دین پاگئی کی سخرسول اغسطول رز ندا ولا خلت انیس دوستی ولا شفاعت انیس اپروچ او شفاعت والکافرون هم الظالمون کافران هم دوی ظالمان دی کافران هم دوی ظالم ځکه چې شرک د ټول نه لوی ظلم دی ان شرک لظلم عظیم الله لا اله نو صلی الله تعالی د شرک او د کفر ذکر وکړو نو ورپسې بیا عقیده توحید ذکر کړي الله تعالی لا اله نشته معبود الا هو مگر دغه الله دی اللہ تعالی لا الہ نشتر معبود الا هو مگر دغا اللہ دے الحیو دا حی لفظی معنی دا چی جوندے دے دلتا پا معنی دا دائمی ابدی دے چی دے دائمی ابدی دے القیوم او آغا اللہ تعالی چی مدبر دا طول امور دے قیوم معنی دا طول امور تدبیر اللہ تعالی کئی لا تاخذون شنی ولدلا سنتن پرکالی ولا نوم او نا النوم خوب نو اس دا یو دعوه دا چی اللہ تعالی بغیر دنا بل معبود نشتا ولی نشتا نو ذکر نشتا چی دا صفات پنور خلقو کی نشتا دا صفات پنور چا کی نشتا صرف خالق کی دی یو الحیو چی دے دائمی ابدی دے القیوم ادے تدبیر کون کے دے ٹولو معاملاتو دے ٹولی دنیا تدبیر دے کئی نو دا دو دلیلہ ترین دلیل لا تاخذو ننسی دلا سنتن پرکالی ولا نوم ان خوب انور خو مخلوق تنو مخلوق بانے خوب امرازی پرکالی امرازی دادرے سلورم لہو ما فی السماوات دغا اللہ پا ملکیت کے دے جملہ غشے چی پاسمانونو کے دے و آغشے چی پزما کے دے سلورم دلیل من ذا الذی یشفع دا پنزم من ذا الذی سوک دے آکس یشفع عندو چی شفاعت اکریشی پنیز دد الا بی اذنی مگر پا اجازت دد باندے نیو توی شفاعت اذنی ابل توی شفاعت قہری شفاعت قہری آغا توی چی اللہ نغواری سوک پر خبر او منی نو دا سے تصور دا اللہ پا دربار کی نشتا
الله تعالی پیغمبرانو ته به اجازت ورکړي نو هغوی به شفاعت کوي. حافظ ته به اجازت ورکړي، حدیث کې راځي نو 10 کسانو شفاعت به هغه کوي. ماشوم بچی مسلمان چې وفات شوی نابالغه نو هغه به شفاعت کوي د مور پلار دپاره. او حاجی هغه که حج قبول شوی نو هغه به شفاعت کوي. او عالم چې په خپل علم باندې عمل کړی وي نو هغه له به الله تعالی دغه موقع ورکړي. شهید هغه له به دغه موقع ورکړي. نو دا شفاعت اذني دی. شپږم یعلم ما بین ایدیهم، الله تعالی پوهیږي په هغه شی چې مخې د دې خلکو ته دي، وما خلفهما چې شا د دوی ته دي. یعنې د هغه نه هېڅ شی پټ نه دی، که د خلکو په نظر کې دي او که نه دي. مخې د دوی ته دي خلک یې ویني، شا د دوی ته دي چې نه یې ویني، خو خدای ته هغه هم ښکاره دي. ولا یحیطون ای احاطه نشي کولی دا خلق بشیء په هېڅ شی باندې من علمي د معلوماتو د الله تعالی نه الا بما شاء مگر صرف په هغه شی باندې چې الله یې وغواړي. نو دا شپږم وسع کرسي السماوات، وسع انکلوډ شوی ده، وسع معنا احاطه کړې ده، فراخه شوی ده. وسع کرسی او فراخ شوی د کرسی د نو کرسی عبارت ده د بادشاهی نه، او فراخ شوی د شامل شوی د بادشاهی د سماوات ټولو اسمانونو ته والارض ټول ځمکې ته. نو یو ذره د اسمانونو یا یو ذره د ځمکې د الله د بادشاهی نه بهر نه ده. ولا یعودو، نو دا ولا یعودو حفظهما، انستړی کوي دی الله تعالی لا حفاظت د اسمانونو د ځمکو، ځکه د خالق د مخلوق نه ستړیوالی په مخلوق باندې راځي، په خالق باندې نه راځي. وهو العلی، دغه الله تعالی د ذات په اعتبار باندې ډیر لوړ دی. العظیم، د صفاتو په اعتبار باندې ډیر لوی دی. انو د آیت الکرسی فضائل په حدیثو کې ډیر شی راغلی دی. حضور علیه الصلاة والسلام د ماسخوتن مانځه بعد دا به گویا تلاوت کوله چې کله بسترې ته به لاړو. دغه رنګې د فرض مونځ نه بعد به هم نبي علیه الصلاة والسلام آیت الکرسی تلاوت کوله. حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي دا حصار دی، دا قلعه ده، تا به محفوظ ساتي. لا اکراه فی الدین، لا اکراه نشته د هیڅ جبر فی الدین په دین کې. نو هیڅ جبر په دین کې معنا دا ده چې څوک به په زور باندې مسلمانان د شریعت کې ناجایز دي. په زور باندې مسلمانان دا په شریعت کې ناجایز دي. دې دا معنا نه ده چې خلکو باندې به دین عملي کې نه. مسلمان چې کله مسلمان دی او مملکت اسلامي دی، بیا د مملکت ذمہ داري چې مسلمانان عملي کړي، په هغوی به جبر کوي چې تاسو به د مونځ وخت کې مونځ له به رسئ چې مونځونه کوئ، زکات په موقع باندې زکات ډیمانډ به کوي، د روژې په موقع باندې د روژې ډیمانډ به کېږي، نه سزا به ورکوي. صحیح نه آیت معنا دا ده چې په زور باندې څوک مسلمانولی نه شي. انو اسبق د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو عیسائی غلامو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به خدمت کو. حضرت عمر ورته یو ځل وی چې یا اسبق لو اسلمت لاستعنا بك في المسیحیین، که تا اسلام راوړو نو په دې عیسائی کمیونټي کې موږ تا نه ډېر کار اخیستی شو. نو خو چونکې حضرت عمر کور کې لوی شوی نو ورته دیني تصورات معلوم، نو هغه ورته وقد قال الله تعالی لا اکراه فی الدین. خو استاسو قرآن کې الله تعالی وایي چې دین چا باندې په زور نشي منلی. صحیح. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حالانکه هغه ډېر سخت سړی و، هغه ورته وخندل، وی صدقته، رښتیا دی ووی. خو بیا حضرت عمر چې کله زخمي شو او په آخري وخت کې نو د اسبق ورته راغی، وی هغه وخت جي ما هغه زه اسلام مې ډېر وخت نه خوښ دی، خو هغه وخت مې ځکه قبول نه کړه چې کله تا راته ویلي وو ما چې دنیا ته یو غلط میسج لاړ نه شي چې حضرت عمر د خپل نوکر په زور مسلمان کړه. خو اوس خو ستا زور نشته که ته خو الله طرف ته روانې. نو زه اوس کلمه وایم چې لا اله الا الله محمد رسول الله. یو نوجوان یهودي د پیغمبر علیه السلام کور کې به خدمت کو، الګ حضور علیه الصلاة والسلام له خدمت کو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام له ایون سره مونږ زو سر مبارک به له مونږ زو. نو هغه نوجوان ناڅاپه ناجوړ شي د مرګ شه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام کور ته لاړو. په دې ټول وخت کې حضور علیه الصلاة والسلام ورته نو ویلي چې مسلمان شه. صحیح. نو هغه وخت کې ورته ووی که تا کلمه وویله نو ځکه تا زما ډېر خدمت کړی دی. نو د هغه مور پلار ناست و، نو هغه مور پلار ته داسې وکتل چې یعنې دوی څه وایي. نو هغوی ورته ووی چې اطع مولاک ابوالقاسم، د حضور علیه الصلاة والسلام نیک نیم دی ابوالقاسم. وی اطع مولاک ابوالقاسم، د ابوالقاسم خبره واوره ځکه د تا سره ډېر احسانات کړي دي. نو هغه نوجوان هغه کلمه وویله، پیغمبر علیه السلام ډېر زیات خوشحال شو.
نو لا اکراه فی الدین دی وجه ما تاسو ته مسله ذکر کړې ده چې د جهاد دپاره علت دا نه ده چې ګینې کفر موجود ده نو جهاد وکړي. د جهاد دپاره علت دی ظلم او حرابت. ظلم او حرابت یعنی یا دا چې جنگ در باندې امپوز شوی دی، صحیح زیاته در سره شوی دی، یا د ظلم یا د جنگ دپاره کانسپیریسی او سازش او دسیسه روانه ده. صحیح صحیح. نو بیا چې دغه صورتونه موجودي انا بیا گویا بیا جهاد واجب وي، بیا جهاد واجب وي. او د کفر او شرک د وجې جهاد ځکه نی چې بیا خو که دغه علت وی نو بیا به په شریعت اسلامي کې کافر سره د صلح تصور نه و. حالانکه الله تعالی فرمایي چې وان جنحوا للسلم فجنح لها. که دغه کافران په میدان جنگ کې صلح ته او ریکانسیلیشن ته تیار شو نو ته هم ورته مایل شه نو وتوکل علی الله. ها تحفظات خو به دې وي چېرې په دی هېڅ اعتبار نشته چې دا مصالحات را سره وکړي نو چې دی به د سړي زامن نو الله تعالی وتوکل علی الله. بس داسې معاملاتو کې همیشه په خدای اعتماد ساته. انه هو السمیع العلیم. الله تعالی اوریدونکی دی د اقوالو او عالم دی په احوالو باندې. نو اوس که دا کفر او شرک دا علت د جنگ وی نو بیا خو کافر دی نو بیا ورسره صلح ولیکې نو پته ولګېده چې کفر او شرک علت د جنگ نه دی، ظلم او حرابت او کانسپیریسی دسیسه فتنه چې ورته وایي. صحیح ورته فتنه. نو جنگ کیږي د دې وجې چې چا فتنه شروع کړې ده، جنگ کیږي د دې وجې چې څوک ظلم کوي، جنگ کیږي د دې وجې چې چا تا باندې جنگ امپوز کړی دی او یار دې دریو کارونو دپاره لګیا څه کانسپیریسی کوي. صحیح. لا اکراه فی الدین دغه وجه ده چې جنگ په کفر او شرک نه کیږي، په ظلم کیږي. دې وجه که مسلمان هم ظلم کوي نو شریعت اسلامي حکم کوي چې هغه سره جنگ شروع کړه، هغه سره جنگ شروع کړه. وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. الله تعالی وایي که دوه ډلې د مؤمنانو هغه یو بل سره جنگ کوي نو د دواړو منځ کې اصلاح وکړي. فاصلحوا اوس اصلاح دې وکړه. فان بغت احداهما على الاخرى خو د اصلاح نه بعد بیا یوې فرقې په بله باندې زیاتې وکړه، اټیک یې وکړه نو الله تعالی وایي وړاندې خو دې اصلاح کړې وه خو اوس مسله د اصلاح نه ده. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. چا چې مصالحت کړی دی هغه دې اوس اسلحه راواخلي او دغه باغي فرقې خلاف د جنگ ته ودرېږي. صحیح. نو صحیح دي مسلمانان کافر خو نه دي، صحیح، خو ظلم یې کړی دی ځکه مصالحت یې په عمل کړی دی. ها نو یو ابتدائی مصالحت بیا شریعت کې او یو د دې ظلم نه بعد جوړه کول وي حتی تفیه الی امر الله. فان فات الله تعالی وایي چې تاسو اسلحه راواغسته که تاسو مصالحت کړی و هغوی پامال کړه نو چې اسلحه مو راواغسته نو هغوی د جنګ نه سټاپ شو نو اوس یو ځل به بیا خبرو ته کښېنئ. څه به کوئ؟ یو ځل به بیا نو چې بیا نو الله تعالی وایي روان دی کم مصالحت چې مو کو نو هغوی کې و کچھ لو کچھ دو ګیو اینډ ټیک کېدل. هغې کې څه کېدل؟ ګیو اینډ ټیک کېدل. اوکې ستا دغه بس دا پرېږده د دې ذکر مه کوه، هغه پیسې دا پرېږده، اوکې هغه پټې هغه پرېږده. دا مصالحت خو چې کله زیاتې وشو د مصالحت نه بعد نو الله تعالی فرمایي چې اوس ګیو اینډ ټیک نشته. اوس دې مجرم ته هغه ته سزا ورکړه، هغه چې څومره زیاتی کړی دی هغه ترې واخله، څومره زیاتی کړی دی هغه ترې واخله. اوس به د عدل تقاضې پوره کړې نو وړاندې نه هغې ته وایي ریکانسیلیشن. هغې ته څه وایي؟ ریکانسیلیشن یا میډیشن یا څه شي میډیشن. ا دې روستي ته بیا وایي اربیټریشن. روستي ته بیا څه وایي قانون کې؟ اربیټریشن. نو میډیشن چې وي نو هغې کې خلک بلا څیزونه پرېږدي. خو اربیټریشن کې اربیټریشن بالکل دغسې لکه قانون چې څه تقاضا کوي. صحیح. نو هغې کې الله تعالی فرمایي چې بیا حکم په عدل وکړي. لا اکراه فی الدین نشتر جبر کول په دین کې. قد تبین الرشد من الغی یقینا ظاهر شوی دا واضح شوی دا هدایت من الغی د گمراهی نه. الله تعالی فرمایي گمراهی هم واضحه ده خلک یې پیژني او هدایت هم واضح دی خلک یې پیژني. فمن یکفر بالطاغوت پس څوک چې کفر وکړي په طاغوت باندې نو طاغوت قرآن کریم کې په درې معنو باندې استعمال دي. یو په معنا د شیطان، شیطان ته الله تعالی طاغوت وایي. څه ته؟ شیطان ته الله تعالی طاغوت وایي. او دویم په معنا د معبود من دون الله، د الله نه علاوه چې د بل چا عبادت کېږي بت هغې ته طاغوت وایي.
څه ته وایي بت هغې ته طاغوت و یؤمنون بالجبت والطاغوت او دریم طاغوت د انسان جوړ نظام چې د الله د نظام مقابله کې ودرې د انسان ورکړی قانون چې د الله د قانون مقابله یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت الله تعالی فرمایي عجیبه مسلمانان دي یتحاکموا الی الطاغوت دی طاغوتی نظام ته خپل مقدمې وړی وقد امروا ان یکفروا به حالانکه دوی ته حکم شوی چې دینه انکار وکړي ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا او شیطان دا غواړي چې دی په یو ډونګی ګمراهۍ کې ورواچوي نو دا درې شیونه شو فمن یکفر بالطاغوت پس څوک چې کفر کوي په طاغوت باندې ویؤمن بالله ایمان ساتي الله باندې فقد استمسک نو یقینا د نیولې دی بالعروة الوثقی یو رسی وي څه وي رسی یو د رسی په سر کې یو کړه چولی شوي هغه دې لپاره چې هغې کړه کې لاس واچوي نو رسی دې بیا لاس نه خلاصیږي نه ځکه رسی خو که دا غاړې پې چا زور وکړه نو ستا لاس بیا څومره سختونی شي کش به کې وبځدي خو چې کله لاس کې دې کړه اچولي بیا هغه نخله نو الله تعالی فرمایي دین دا داسې شی شیطان بل طرف ته لګیا دی هغې راښتي ده نه نو دا رسی کړې دغسې نیولي نو خلاصه به شي درنه د دې کړه کې لاس ور واچوه صحیح او دې وجې پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې زما سنت خلک به تا ورته نه پرېږدي بلکې پخپله خو به نه کوي سنت باندې عمل چې تی پې کې نو تا نه به هم راخلاصوي نو حضور علیه السلام فرمایي تمسکو بها د هغې په کړه کې لاس وعزو علیها بالنواجذ او د جامو غاښو کې کلک ونیسئ یعنې هر ممکنه طریقه چې دا سنت کلک نیولی شي هغه ځکه خلک به یې درنه خلاصوي دا اوس د فتنو هغه دور دی چې خلک په خپله خو په سنت عمل نه کوي چې ته پې کې نو تا ورته هم لیونی ښکاري فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها چې نشته د کټ کېدل د هغې رسی دپاره هغه شلیږي نه والله سمیع الله تعالی اوریدونکی د اقوالو دی علیم عالم دی په احوالو باندې الله تعالی ولی الذین لفظ ولی دا د ولایت نه دی یا د ولایت نه دی نو ولایت په معنا د نصرت دی ولایت په معنا د نصرت دی او ولایت په معنا د حکومت په معنا د حکومت صحیح نو حاکم چې طاقتوري نو بیا سړي سره امداد کوي نو صحیح او بیا لفظ ولی او مولا د دوست په معنا راځي د سیکرټ کیپر رازدار په معنا باندې راځي د ایڈوایزر په معنا باندې راځي تاسو افغانستان کې گورنر ته څه وایي والی صاحب اره دې لفظ ولی نه ماخوذ دی الله ولی الذین الله تعالی ولی الذین امداد کوونکي دا کسانو دی چې ایمان راوړی دی یخرجهم راوباسي دوی من الظلمات د تیارو د کفر نه الی النور رڼا د ایمان ته نو ظلمات جمع راوړی دی ځکه چې د کفر انواع ډیر دي او نور مفرد راوړی دی ځکه ایمان یو شی دی یو رڼا ده والذین کفروا کسان چې کفر کړی دی اولیاءهم الطاغوت دوستان د دوی الطاغوت شیطانان دي یخرجونهم چې راوباسي دوی من النور د نور نه الی الظلمات تیارو د کفر ته اولئک اصحاب النار دغه کسان ملګري د اور دي هم فیها خالدون دی به په دې اور کې همیشه د پاره الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلى واصحابه اجمعین اللهم ربنا اصلح لنا شاننا كله اللهم ربنا اصلح لنا شاننا كله ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين ارحم الراحمين السلام عليكم طيب جزاك الله